دا غیر عزتمند لګیا دي د میژ نو نسل تباکای هغه خپل پیسې لګای په غلطه طریقې سره لګیا دي او عزتمند خوریا کوي پیسې لګای شپه ورځ خوري مهنتیا کوي میژ نو نسل تباکای او دې طرف په میژ سوچا نشي محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا میژ تو سے نبی دا عزتمند اول د الله د ذات نه بعد پچار دو چې عظیم انعام الله تعالی په موت دا کړه دا چې محمد مصطفی نبی رو کړه دا چې د 100 لک انبیاء کرام سردار دا کم از کم چې د زندگی متعلق په ملش کې سٹاډي وی کم از کم چې دا ورته پاتای چې محمد سیکتا کم از کم دا خو چرته پاتای چې سرانګي زندگی تیرا دو کم از کم دا خو چرته پاتای چې سرانګي میر د پرایش کې ته دی کم از کم دا خو چرته پاتای چې آخري نبی دا دنا بعد بل نبی دنیا ته نه درتلین کا ته خو د ایمان حساب دغه نه خو چې میر خبر وي دغه نه خو عزتمند چې میر خبر وي د 100 لک انبیاء کرام سردار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا او عزتمند مکاش پیدا شوا پلور نومی عبد الله د نیکو نومی عبد المطلب چې کله نبوت ورته ملاو شو هر طرف نه په دبند تکلیفات پوچاړ په دې هغه تکلیفات نه رب د طرف نه حکم شو چې هجرت وکا بروغه مدینه ته مدینه منوره شه اخري زندگی ختمه شو او خور په بنده وشته دله د موت نبی چې موت د پر ډیر غم کړه دا یو حدیث مبارک شریف دریمی ترمذی شریف حدیث تا الله رسول صحابه ته وی چې رب موت اختیار روکو چې په دغه خبره شدت ته خواشا کا قیمه د خواشا دو یو دا خبره چې داسې د خواشا دو چې د ټول امت نیم کا د نیم بغیر د حساب نه جنت ته در سره بیا او د نیم سره وزي سوک کوم چې دا د خواشا دو کنا دا د خواشا دو چې چا په بارش چې ته سفارش کوي از جنت ته در سره بیا الله رسول صحابه ته وی چې صحابه مود د نیم امت ول فیصله خواشا نه کړلا مو دا خواشا کړلا چې زه چې چا سفارش کوم جا مو سره جنت ته ځي ویلې دا خواشا کړی وا د دغه د وجنه چې ډیر به جنت سره په نیمه باندې روزي نه دا په ډیره بتلله باندې روزي دا اوس یک ډیر ابو بکر عمر عثمان علی طلحه زبیر حسن حسین نا 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 ګونانګور هغه ګونانګور چې د سنت نه نفرت تا دغه غم یې کړه دا هغه ګونانګور چې د ګناه بازورینه ګرم کړی دی هغه د پوره غم د پسینه شه کم از کم چې د سره خو عزتمند موت او بے وفای نو کی دمرا غم یې کړه دا دمرا یو روایت شردری می الله رسول فرمای رب مو سره وعده وکړه 70000 کسونو بغیر د حساب نه جنت ته داخلو وچو د هر زره سره 70000 کسون نرا الله تعالی جنت ته داخلای د چې سره جمع کې نو د 4 ارب 90 کروڑ انسانون خو الله رسول سره وعده شوې د چې بغیر د حساب نه جنت ته و ابل بیا د ویلې دي چې زه چې چا په بارش سفارش کوم ویلې عزتمند دې مرا خامې د موت کړه دا او موت د سره سمره وفا کړی چې د زندگی پتا نشترتا د غیر رسم او رواج ترتیب نه خبري و د زندگی مطالعه مانو دو کړي سٹاډي مانو دو کړي د صحابه زندگی نه میژ نه خبر عزتمند سمره د موت او غم پوللا دا دمره موت او کی چې په ایمان باندې هم سبو سے حمله نه کوي داسه ہونا چې سبو موت په غاټه او خدا باندې نوستي خدا پتا نرته لګي چې محمد مصطفی سیکدا او اخرین نبی ختم نبوت سما سلادو چې دا پتا خو عزتمند کم از کم میشتو سے تای عزتمند ډیر غم دې کړه دا یو روایت شردری میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمای چې دې الله رسول محشر ما اندون شه موسی فارش کوي الله رسول ورته چې وی چې یا رسول اے دې الله رسول حاضر شو زه تو چیرې لاټاو دغه چې ټوله دنیا انسانونو وې جمعای چیرې دې ګور الله رسول ورته فرمای چې انس
مو پولیس سرات سنگا گورا ویچی یا رسول اللہ کازش ملاو نشلے ویچی بمید میزان تلے سنگا گورا کازش ملاو نشلے ویچی پا خوز کوثر میں لٹوا ویچی یا انس پا دا دریز ایشو خامخا پا یوزوی مومین دوے دا دریز اے بندے دائی تشائی کئی پچاروا چی دائی خو دارشتے سیرلون دے جنت پا نعمتش ڈیبوا ویلے چی باس دنیا سے میں خوری کڑی دو دیرے دا امات استا علاوہ دے امات خپلا اور سرا شیرائی اللہ دا حساب اور سرا کئی چیسیا کئی اگا خوری میں ڈیرا وچے کڑی میں دو نا دے محشر پا مائن دون شاہ عزت مند دے دے محشر پا مائن دون شاہ موتو دے پورا پریشان پولیس سرات سنگا چاہتا ویلوڑی فاطمہ بی بی تا چی جہنم تا اور پرے نوزی تا پولیس سرات پا جہنم بندے بوندے لیار دو وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا قرآن سے بیان دا پا جہنم بوندے لیار دو پولیس سراتی نوم دا ایک طرف تا جنت تا چی پاس کیجے پا دے پولوے پاس کیجے پا دا بندے مختلف قسمیں زنہ دسترگ پراپ شے دے بجلی پا پڑاک شے پا پاس کیجی مومنون زنہ دے خپلے گناہ مطابق زنہ دا سائی چی بیلون دے اور اچیجی دادی شی چی اللہ رسول اللہ نستوی چی زوی ویلوڑوں دادی ویچاتا ویلوڑی فاطمہ بی بی تا ویلوڑی چاچی دیر جہنم تا اور پرے نوزی آخو دے جنات شزینا سردارا دو آخو دے حسانین میر دو آخو دے شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ انہو کے رولا دو آخو آغا شزینا دو کہ پپولے سرات تے دے اور سیرابوی دنیا انسانوں نے تاوی لون دے گوری بون دے فاطمہ با حیا رہونا دو چی نظار میں پبندے اونا لگے لی چاہتا ہے بیازی شوی لوڑی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا ہے لوڑی نائغ ببار شفا اللہ رسول فرمائی کہ دے ہر چا دے شگڑے بدل مب دنیا شویر کڑا دا یو پوتے دا چی دے اغنم ابو بکر دا ایخت بروزی قیامت اللہ بدل ویر کئی چاہتا ہے لوڑی موت دا گنانگور امت دا ہے لوڑی چی دے دس سنات زندگی نا خبر نہیں دخت ہے لوڑی میزان تلے سنگوے چاہتا بھی لوڑوی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چے فیل نشی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دخو پو جنت سے دیتا سارٹیفیکٹ تے جنت ملاو دا پو دنیا سے چاہتا بھی لوڑی گناہگور امت تا بھی لوڑی پا حوض کوثر گناہگور امت تا چی دمیں دمرا غام کڑا پا دنیا شاو پا آخرت شو انن موت تیرے زندگی متعلق پتا نہیں عزتمند نن دا عظمو کیے عزتمند دے اللہ رسول نا سیک حسینو و دے اللہ رسول تا چی اللہ کی ما طریقہ خوشکڑی پانا دے چا طریقہ بہترہ کے دائے شی ویلے میٹ دے غیر پا طریقے بندے دو کاشی چاہ میٹ تا کشلی لی دے شی و دے محمد مصطفیٰ طریقہ مو تا کشلی نشی لی دا اللہ رسول نا سیک حسین کے دائے شی اما اشارہ دی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی لنا شمسن وللآفاق شمسن وچی وادی میج می رسترگا دو وادی آسمون می رسترگا دو شمسی خیر من شمس السما وچی میج می رسترگا دی آسمون پا می رسترگا نا بہتر دو دی آسمون می رسترگا خما شوم وقت دی بیڑی و دی میج می رسترگا اورادونا محمد مصطفیٰ دا ہمیشہ دے پورا افق بند زلیجی اگا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ موتو تا خوان نہ روکائی یقیناً یوسف علیہ السلام حسین ہو اللہ تعالیٰ لوی حسن ویر کڑا دا موتو نبی تا اللہ سے مرا حسن ویر کڑا دا اگر شاعر سوی حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچی خوبان ہما دارند تو تنہا داری یوسف علیہ السلام حسن دے موسیٰ علیہ السلام ید بیضا دے عیسیٰ علیہ السلام دم سمرم بیاوی صفات چی کمالات چی دے موتو پا نبی سے جمع یو شاعر دی لکل نبی فی الانام فضیلہ وجملتها محمود مجموعت لمحمدی دے ہر نبی پو امت شی و مقام و مرتبائی اولا ٹولے چیر جمع کے دا پا محمد مصطفیٰ سے موجود دی ادھا محمد مصطفیٰ طریقہ مشتفان نرو گئی چی دائی دے مرا مقام ہولدہ خو چی اللہ کی مالیارو طریقہ اور تفشہ دعوہ دے مرا مقام و مرتبے ہولی رب شرط لگا اولادا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی رب ویچے کہ موسر محبت کئیے محمد مصطفیٰ اتباع کیے یحببکم اللہ اللہ اخبلا محبت در سرہ شریکی تاکو مشتو زی پورا اہل عملی رہنما دا
محمد مصطفی سزم عملی زندگی ته اختیار کړی د پابند میرتو سے قدم ولګای پیخ قدم چې قدم لګاوي د دنیا عزت نه واپس ته در پروزی او د آخرت خوشی او کامیابی ودا په پښه پروزی د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چې کیما زندگی و دغه سنت زندگی اختیار کول عزتمند دی الله رسول سے خبر درتا ہوں کہ دے زندگی ہے دے سنت زندگی ہے امیرتو سے پا عمل شارو والی اولا عزت مند دا اللہ رسول تا وچے سم مسئلہ پیش کے دل پل منظوے